د قرض نه د خلاصېدلو لپاره دعا. زه عام ته ورسره ویم د دعا دې چې یاده کړله خلک خو ځي یاره دوبۍ له ځمه قرضونه را باندې ډېر زیات دي، ښځه ترې نه پاتې، بچي ترې نه پاتې، راحتونه لاړ شي. انګلینډ له خلک کوشش کوي که هلته مې دا قرضونه ختم شي او چې قرضدار شي که بل څه ورته نه میلاویږي ټوله ورځ په دیاړۍ کې وي. دا حدیث واورئ انشاءالله نه به دوبۍ له تګي، نه به انګلینډ له تګي، نه به دیاړۍ پسې منډې وهئ او نه به پریشانه یې. ابو سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات ته مسجد ته را داخل شو. په مسجد کې وکتل چې یو صحابي ناست دی ابو امامه رضی الله تعالی عنه، او دا انتهایی مسکین او غریب صحابي و، دومره پورې د باندې غربت و چې په میاشتو میاشتو د ده کور کې اور نه دی بل شوی. او کله به چې اور بل شو خلکو به محسوسه کړه چې نن ابو امامه رضی الله عنه کره میلمه راغلی دی. الله والا ناشنا کرامات هم د دیندارۍ د وجې نه ورکړي وو. نو جماعت کې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ابو امامه څه وجه ده چې داسې بیټې مه ناست دلته کې جماعت کې؟ هغه ویل حموم لزمتني ودیون یا رسول الله، ای د الله رسوله غمونه دي، پریشانیانې دي، غمونه را باندې را زیات شوي دي او پریشانیانې او قرضونه را باندې را زیات شوي دي، راګیر کړی یم ای د الله رسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تا ته داسې کلمات نه ښایم چې د هغې د وجې نه ستا غمونه هم ختم شي او د هغې د وجې نه د رب العالمین قرضونه هم ادا کړي. هغه ویل ای د الله رسوله ولې نه داسې کلمات راته وښایه که نه. کلمات به هغه ذکر کم چې په صحیح حدیث کې راغلي بخاري کې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزرع الدین وغلبة الرجال. دغه کلمات دي چې دا یو انسان وي غمونه هم ختمیږي او قرضونه هم ختمیږي. الله رب العزت په دغه کلماتو کې دومره اثر یې ښودلی دی.